د دې د لاسونه دغه مړي په پتون پورې ونښته لاس یې پورې کلک ونښته لاس نه لرې کېده او د کور والا چې دي ورسه هغه وایي چې لږه د غسل جلتي وکړئ او مړی به م خوښوو بار بار راځي خو دوی وایي چې مسله بدله ده کومه ښځه چې غسل ورکوي مړي له د هغې لاس په مړي پورې نښتی دی مړی نه پرېږدي ورځ تېرېږي دوه تېرېږي درې ورځې تېرې شوې علاقې د علماو نه تپوس وکړو یو کس فتوا ورکړله ویل دا د ښځې پتون دې سره پرېږدي لږ حساب به راشي هغه د مړي والا ویل دا موږ نه کوو د مړي بېعزتي ده بل فتوا ورکړله ویل دا کومه ښځه چې دې دا لاس غوڅ کوي هغه بلې هغه قبیلې ویل موږ دا موږ نه کوو زمانه د امام مالک ده امام مالک څلورم نمبر امام دی څلور امامان دي خو موږ تاسو دا نه پېژنو ښه امام مالک څوک دی امام شافعي څوک دی عبدالله بن مبارک څوک دی دا موږ نه پېژنو موږ دا چپ طرف والا خلک پېژنو ښه کلینټن اوباما ډبل بوش سنګل بوش ټریپل بوش د اوباما داسې تک تور مخ دی دا موږ پېژنو ستا افسران یې پېژنې ته ځکه پېژنې ستا افسران په سجدو باندې ورځي ته به یې پېژنې مشران چې څه کوي کشران یې هم کوي نو موږ امام ابو حنیفه نه پېژنو قبر یې چېرته دی د امام بخاري د قبر نه اوس هم خوشبوی خېږي احمد علي لاوري د قبر نه به خوشبوی ختله نه به هر حال امام مالک صاحب چې ورغله هغه ویل زه به موقع وینم موقع له به ځم موقع له چې راغې فردین شاته د ښځې نه تپوس وکړو ویل تا خو څه خبرې نه دي کړي ویل ما یوه خبره کړې څه خبره دي کړې ویل ما چې کله د ښځې له غسل ورکوو ما وویل چې دا ښځه د دې لین غلط و ویل تپوس ته نه کوم ور شریعت دې خبرې نه مني صفا لار ده ویل تا دا ښځه په غلط کار لیدلي څلور ګواهان دسه شته ویل نه ګواهان دسه نشته ویل نه ویل بل تپوس نه کوم دې ته اقرار کړی و دې ښځې صاحب مخکې ویلو چې او ما دا بدکاري کړې ده ویل نه ول بس مسله حل شوله څلور ګواهان ستا سره نشته دې ښځې په جرم اقرار نه دی کړی په ګناه اقرار نه دی کړی نو ویل شرعي مسله دا ده دې ښځې له به اتې دورې ورکوي اتې لښتې به ورکړي نو جلاد یې راوغوښته جلاد یې راوغوښته یوه کوړه دوه کوړې 50 شپېته کوړې لاس نه پرېږدي اوې کوړې یو کم اوې کوړې مړی لاس نه پرېږدي خو چې یو کم کوړې یو کم اتې کوړې ورکړې بیا یې نه پرېږدي چې اتې کوړې پوره شولې لاس یې پرېښود ویل تا ګناه کړې وه ګناه په مړي دې تهمت لګولی و په مړي او زمونږ او ستاسو ټوله تهمتونه لګوو ټوله پردو خلکو پسې خبرې کوو او ستړي نه شو او څومره کانځلي چې جومات ته هم وکړي ګیري ته هم وکړي علماو ته هم وکړي او اوس هم خوا نه سړېږي او څه کولی هم نه شي په کنځله خو څه کېږي نه هېڅ هم نه شي کولی نو برای کرم مرګ یو حقیقت دی دا به راځي